ذبیح الله مجاهد د فرهنګ وزارت د نشراتي معاینیت سرپرستی پیل کړه. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون د ویاندۍ د دندې ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي معاینیت د سرپرست په توګه هم خپله دنده پیل کړه. ملګري ملتونه وایي په یوازې سر د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. ملګري ملتونه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان ستونزې حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوې مرکه کې ویلي داسې حال کې چې نړیواله ټولنې له خپل ټول ځواک او سرچینو سره ونه توانېده چې تېرو 2 لسیزو کې د افغانستان کشاله حل کړي، نو له ملګرو ملتونو داسې تمه کول هم یو خوب او خیال دی. بلخوا افغانستان ته د پاکستان صادرات له 2 چنده کېدو هم لا زیات شول. په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاکستان د سوداګریزو توکیو بازار بیا په پراخېدو دی. د پاکستان ایکسپریس ورځپاڼې نن لیکلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو 2 اونیو کې د خیبر پر درې جلال آباد ته د دوی د سوداګریزو صادراتو کچه ان له 2 چنده کېدو هم لا زیاته شوي. عمران خان له ایرانی ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسي سره د تاجکستان په دوشنبه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې دا لیدنه د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د کلنۍ غونډې په څنډه کې شوې ده. د لیدنې پر مهال پاکستاني صدر اعظم په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د فرصت برابرېدو خبر ورکړی او ویلي چې دغه فرصت ته ښه استفاده پکار ده. او د افغان ژباړونکو له کبله د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر استعفا کړې وروسته له هغې چې افغانستان څخه د هالینډ ژباړونو او د دې هیواد ځایي کارکوونکو ایستلو په برخه کې پرپڅ چلند نیوکې ډېرې شوې، نو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سګریډ ګاک استعفا ورکړه. نوموړي د دې لپاره استعفا کړې چې په دې برخه کې د هالینډ حکومت لخوا پرپڅ غبرګون نیوکې شوي دي. د هالینډ پارلمان هم په یوه لیک کې ویلي چې له افغانستان څخه د افغان ژباړونکو ایستلو په لړۍ کې د حکومت پڅ غبرګون هالینډ له سختو نیوکو سره مخ شوی.